بسم الله الرحمن الرحیم. د لوړو زده کړو وزارت د کابل د طبي علومو پوهنتون اړوند د سترګو تدریسي روغتون چې د کابل څلورمې حوزې په شهریاره سیمه کې موقعیت لري د خپلو هیوادوالو لپاره څلور ساعته خدمات وړاندې کوي چې د هغې جملې څخه هره ورځ د 200 مراجعین لري چې د هغې څخه 15 عملیاتیږي او 15 بستریږي. د دې ترڅنګ د یو کال راهیسې نوموړي روغتون د کلینیک څخه روغتون ته ارتقا کړې ده چې د معالجې ترڅنګ تدریسي او تخصصي وظیفې هم لري چې هر کال 2 تنه متخصصین روزي جامعې ته تقدیموي. همدارنګه د 15 څخه تر 10 ستاژران هر ورځ د شفاخانه کې ستاژ کوي او موږ په تیر کال کې د لوړو زده کړو وزارت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مالی لګښت سره د 10 میلیونه په شاوخوا کې طبي او غیر طبي وسایل د تدریس لپاره خریداري کړي دي. د دې ترڅنګ چې موږ معالجه ترسره کوو موږ خپلو محصلینو ته ستاژرانو ته متخصصینو ته زمینه مساعده کړې ده. د طبي وسایلو جمله کې لکه ټیچینګ مایکروسکوپ، ټیچینګ سلایټ لمپ، همداسې فیکو ماشین موږ اخیستي دي چې موږ د تدریسي روغتون د معیارو په پوره کولو سره وکولای شوای چې خپل شفاخانه په نړیوالو او د سیمې په معیارونو باندې سنبال کو. زموږ شفاخانه څلور ساعته د خپل وطنوالو په خدمت کې ده. نور ضرورت نشته دی چې زموږ ناروغان خارج ته ولاړ شي او عملیاتونه ترسره کړي. موږ هر ورځ تر 4 کسانو پورې لیزري عملیاتونه ترسره کوو. ومن الله توفیق.